تاسو نن سبا میراوس وګورئ میراوس جاړي یو سوال کوي ګنې څونه زبردست دغه و کار او شاعر مار یو شي او په ایمان چې هغه قسم خوري به څلور میاشتې موږ چې نه کتلې نه بس هغه زموږ په خپل دنیا هغه شوق برابر شو خو منه بس ښه کار نه دی ښه کار نه دی پیسې ته به پیسې نه وي بچو ته به بچي نه وي خپلوان ته به خپلوان نه وي او به دانګې به بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کې مهربان ذات ملګرو دا وخت ناګمان کې موجود ما په بنیادی کلی کې را سره ناز داسې شخصیت چې د استر محتاج نه دی نو اوس ګډ وډه کاته ده اوس عیاشي پکې زیاته ده زه خپله دا شی نه کوم زما ډرامې کتې شي کور کې هم کتې شي هغه میسج والا ډرامې دي خو عیاش مې نه لګي موږ هغه عیاشي وو علي حیدر صاحب تاسو په سی ډي ډرامو باندې ډېر کتلې وي تل لپاره لکه میسج ویډیو هم جوړ کړو خو ډېرو ډرامو کې کار کړی دی نو دا سره موجود دی دوی سره د دوی په ژوند باندې دوی ډرامو لا څنګه راغله په دې باندې ورسره خبرې اترې کوو له موږ سره اوسئ علي حیدر بھائی د ټول ناول خو درته پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شئ په خیر راغی څنګه چلې ښه خیر دی جی علي حیدر بھائی دا راته ووایه چې یاره پیر تاسو په ژوند موږ خبرې اترې کوو دا راته ووایه چې یاره تاسو بیسیکلي کوم ځای او پیدایشي کوم ځای یاره جی موږ هم د دې بنیادي کلي وو او زموږ نیانې کونه هم د دې ځای دي او بس دې کلي کې تعلیم هم کړی دی او بیا راته نوکري میلاو شوه او اوس پنشن شو اوس بیا کلي کې ګرځ راګرځو خپل لمونځ اودس کوو بس دې وجره کې ناست پاس یو دا راته ووایه چې یاره ډرامو له په کوم سوچ باندې راغلی یاره بس دا ډرامې چې کوم د بچپن کار و سیند ته به داسې لاړو ګپه مو لګوو د بچپن نه اوسه پورې خو اوس هم په مزه زړه مړېږي بالکل ختمېږي عمر داسې دی که نه عمر ته وګورو نو بیا مونږ د شرم راځي علي حیدر بھائی دا راته ووایه چې یاره په څومره ډرامو کې هم کار کړی یاره جی ما 38 ډرامې هم کړي دي خپلې ډرامې هم کړي دي هغې نه خلک مطلب حاصلوي ما داسې میسج والا ما کړي ما په خپله لیکلي هم دي تاسو لکه ډایرکټر اکټر هر څه په خپله ډایرکټر هم پروډیوسر هم دا ټول که نه دا راته ووایه چې یاره ستاسو په یوه ډرامه باندې څومره خرچه راتله زمونږ په یو ډرامه باندې زمونږ خو کمې راځي 35 او د خلکو په یو لک خوشه 35 کې تقریبا زه 40 نه زیاتې پیدا کړم تا نه والم بل نه والم که نه نو زه به دغه لین برابر کړم زما کاتبه کې فری وي علي حیدر بھائی دا راته ووایه چې لکه کم یو کس په سکرین باندې راځي په شیشه باندې راځي هغه پسې کولي نه لکه ډېر کلي والا ډېر خلک ورته خبرې کوي که نه چېرې ته خو په شیشه راځي دا شی که نه داسې به تاسو ته کلي مخه پرابلم څه تکلیف و بالکل مونږ به د ښه کار به هغه وخت کې به ډېر تیز وو که نه خو ښه کار نو چې پکې مې ولاړو نو خلکو به هغه دی دغه دی که نه نو دا خبره به کېدې بس بیا بچو ته به م خلکو وویل نو هغې به راته وایي چې بس پلاره به دا شی خوند نه کوي حیدر بھائی لکه څنګه تاسو ویل چې هغه ټیم کې ډرامو دور و چې چا ویل چې دغه لکه دا ډرامو کې کار کوي دغه اوس هغه ډرامې بند شوي دي دومره ډرامې نه چلېږي دا څه وجه دا اوس زیات شو که نه اوس کور په کور دا شیزونه شو په موبایل کور اکټر دی کور په کور کیمرامین دی کور په کور اکټر دی په ایمان چې زه ورته یم یو داسې هلک به پرې وګورئ چې هغه ورسره ویلي نه دي او چې هغه وګوري موږ به نه پاکې شو دونه تکړه کار کوي ایکټینګ ته راتلې ایکټینګ ته کیمرې ته راتلل د کم ډایرکټر نه کم اکټر نه کم دغه نه د کم داسې اکټر نه مطمئنه وي چې تاسو ایکټینګ طرف ته مجبوره کړئ یاره بس ایکټینګ د ما خپل کار و زه خپل ضمیر د طرف سیم او بیا چې تاله به درغم تا سره به مې کار وکړو بل سره زما دا کار و پوه شوې نو ما به هر چا سره ښه کار کوو ډرامې علي حیدر بھائی دا راته ووایه چېرې څنګه تاسو ته پته چې مخکیني پخواني کم اکټران دي لکه شهید خان شو ارباز خان شو جهانګیر شو محمد حسین سواتی شو داسې نوی اکټر رانغلو دا څه وجه ده یاره جی دا اوس د هغې عزت ختم شو کوم چې بدرمنیر خوند دی وصف خان نو اوس ګډ وډه کاته ده اوس عیاشي پکې زیاته ده زه خپله دا شی نه کوم زما ډرامې کتې شي کور کې هم کتې شي هغه میسج والا ډرامې دي خو عیاش مې نه لګي موږ هغه عیاشي وو هغه د اوس دا عیاشي ده او مخکې چې کوم نه ډېر ښکلی کار و هغې نه به خلکو میسج واغشو ډېر خوند به و پوه شوې دلته به ناستو خلکو به خبرې کوو هلته اوس هغه شی نشته اوس کوڅه په کوڅه دا شی دی هیروګان دي اوس دا شی دی دا راته ووایه چې علي حیدر بھائی تاسو لکه په خپله تاسو ورته په کم نظر ګورئ چې یاره دا ښه شی دی او که خراب شی دا ډرامې یاره بس هغه زموږ په خپل دنیا هغه شوق برابر شو خو منه بس ښه کار نه دی
ښه کار نه دی. پیسې ته به پیسې نه وي، بچو ته به بچي نه وي، خپلوان ته به خپلوان نه وي او ودانګې به. دا راته ووایي چې لکه څنګه تاسو ته پته چې لکه مخکې ډرامو دور کې هر یو اکټر په سور کې وکنه بس په ججا کې ځکه چې یو ډرامه به چې وکړه لکه پیله که خو به ډایرکټر لا ورکول اکټر لا به ورکول کنه بیا خو به دغه ډرامو په 100 روپۍ ورکول کنه نو هغه اوس داسې دي چې په داسې په حال باندې دي چې لکه څوک ورسره منډه نه وي، نور سره کیمرامین منډه وي، نور سره اکټر منډه وي، نور سره ډایرکټر منډه وي، نو هغه کسان څه لا دا څه وجه چې نه کیمرامین پښتنه کوي نه ډایرکټر پښتنه کوي. زه په خپل نوکر مم کنه نوکری به م کوله نو دا به م چلو او دا چې کوم سړی خپل مزدوري کې یا ټاټکې چلی او خدا کوي نو بیا هغه کامیابي، خو چې کار ماري نه دی پسې ورشي نو هغه به غرق شي. دا د ما کشر دی، دا د ما کشر دی مثلا په وجره کې لوي شو ډېر ښکلی ګپم دی مثلا لګي زندګي م ډېر دم ډېر ښکلی پاس شوه او کامیابي استاد بلاټ چې به دا کړم بورډ کو زموږ لینډ سم دی پېښ او چارم خو کورم بعد خدای ستاسو عزت وکړي چې زموږ عزت وکړو خدای ما آباد ساته. ډېره مننه. خوشحاله آباد لره ملګرو څنګه تاسو د دوی خبرې واورېدې چې مخکې کوم اکټران اوسني کوم اکټران دا په خپل فیلډ کې تنګ دي دا ځکه تنګ چې مخکې څنګه تاسو ته پته و چې ډرامو سیډي ډرامو دور و هغه ته هر یو اکټر په سور کې اوس چې څنګه دی یو لکه تاسو به ډېر څنګه تلي افسر خان صاحب شو داسې جانداد صاحب شو دا په ډېر بد حالات باندې دي ډېر بد حالات باندې. او تاسو نن سبا میرا اوس وګورئ میرا اوس جوړ یو سوال کوي ګنې سونه زبردست دغه کار او شاعر ماري شي او په ایمان چې هغه قسم خوري به سلور میشه موږ چې نه کتلې هڅه ویم کنه مو خو بیا سٹارټ کې بم چلو س خو بم کول او هم سردام کاو نو زم لین لکسمو او ان شاء الله چې خدای هم د دین اخلاص کې به دا ښه کار نه دی او زه دې رونو ته خواست کوم چې بس مرګرو دې ته بس مرزه خپل کار مزدوري کوي دا نرتوب دی. ډېره مننه علي حیدر بھائی د ټیم راکونو بیا هم یو جهان مننه ملګرو.